السلام علیکم ګرانو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د افغان لوبغاړي حامد حسن په باره کې یو بد خبر درکمه. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ خبرونه په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو له افغان لوبغاړي حامد حسن څخه یې څو ورځې مخته یو خبریال انټرویو ځینې اخیستی وه. په هغې انټرویو کې حامد حسن ورته ویلي اوس چې دا روان ورلډ کپ چې ده دا ون ډې ورلډ کپ چې ده دا به زما آخري ورلډ کپ وي او له دې بعد زه له ونډو څخه ریټایرمنټ اخلم. یعنی دی وایي له دې بعد به زه په ټي 20 باندې فوکس ورکوم. ټي 20 به بیا هم کوم خو دا کوم ورلډ کپ سره روانه دا به زما آخري ورلډ کپ وي د ون ډې. نو بیا به له دې بعد زه ون ډې میچو ته ریټایرمنټ ورکوم. نو په رښتیا هم دوستانو دا کوم د افغان لوبډلې لپاره یو ډېر بد خبر ده ځکه دوستانو که چیرې موږ پخوا وګورو نو هلته سي راشد خان او مجیب رحمان دغه نو په هغه ټیم کې دغه حامد حسن و چې افغانستان کرکټ بورډ ته یې میچونه ګټل. نو دی ډېر تیز بالر او له ده څخه په هغه ټیم کې ډېر زیات کسان بیرېدل ډېر زیات بیټسمنان ځینې بیرېدل. نو بیا له هغه ټیم بعد دی تقریبا ډېر ټیم یو کال دوه کاله زخمي سو او دغه رقم نو بیا دی کرکټ ته نه دی نږدې سوی. دغه رقم اوس دی بیرته شکر د الحمدلله دی اوس سوی ده او دغه رقم دی اوس له افغان لوبډلې سره بیا یو ځای سوی ده. نو دی وایي زه اوس هم پخوا په شان تیز بالونه کوم او زه به خپل کوشش کوم چې دغه کوم را روان ورلډ کپ چې ده په دې کې زه ښه لوبې وکړم. نو دوستانو دا د حامد حسن په باره کې یو نوی خبر. نو دوستانو که چیرې ستاسو دغه ویډیو خوښه سوې وي نو ویډیو لایک کول مه هېروئ او چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو تر بلې ویډیو راکړئ اجازت د الله په امان.